دا د قدرمنو دوستانو دا انډیوالان مې وایي هغه دې وایي رواشي دا دی اوس به ورسو رواشي ته دا غټه پاڼه چې ده دا رواشه ده نو اوس به وګورم چې دا غټه پاڼه هلته هلکان وایي چې دته پام کوه چې چی ټک در نه کي دوستانو کمرمینه ته دې خوا ته راسه ګوره دا ډېره قوي رواشه ده یعنې رشد لپاره به هم دوی کار کوي که نه رشد لپاره دوی کار کوي نو موږ چې راکړو د ډېر زحمت ایستلی و هېڅ بدنیتي په دې کې ونه ښودلی چې مقصد دا موږ کړي زحمت هم تا چې ولیدو موږ چې دوی شخص ونه شي ډېرو لرو ولایتونه او ولسوالیو نه خلک راځي د مزدوري لپاره د هغو نه غرونه رواشي کوي بیا دوی دا رواشي وړي چیرې بازارو ته لوی لوی بازارو ته وړي او هلته په افغانۍ خرڅوي تاسې دا خورئ دغه هغو کې دا پسرلي په موسم کې که نه دا د تاسې په رواج نشته دې خورئ پسرلي په موسم کې د مېلې لپاره راځو ورته کورو ته وړو د مېلې لپاره و کوم خلک چې پټوي او رواج یې جوړوي هغه نو کاروبار بیا دغه تجارت یعنې اوس د رواج د دا به یوه مې اسبات پخېږي ګوره پاڼه ده دوره کې هغه یې کړی ده بیخ روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې خدای وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ قدرمنو دوستانو تاسې به خبر یې چې زه راغلی یم چېرته د غزني ولایت مقر ولسوالۍ ته او دلته غواړم چې تاسې ته یو ډېره ښکلې او جالبه موضوع پیدا کړم در ویښه یم چې هغه د رواشو موسم ده پسرلی ده نو د مقر ولسوالۍ کې یم د مقر ولسوالۍ په خوشکول دره کې چې دلته په غرونو کې
د پسرلي په موسم کې رواشي راخیږي او ماشاءالله د رواشو له پلوه ما خو تر اوسه پورې د رواشو بوټي لیدلي نه ول غرو ته هم جګ سوی وم خو پیدا کېږي نه خو دلته د خوشکول درې کې چې قدرمنو دوستانو تاسې وګورئ چې ماشاءالله د په زراو د رواشو بوټي دي او دا غواړم چې تاسې ته له نږدې نه وښیم او وګورو چې دغه رواشي په څه رقم ساحې کې شنه کېږي او څه رقم دا شکول کېږي څومره جګوالی ده دا لنډې دي د لنډې هغه دي رواشي دي که جګې دي جګې ته خو موږ رواشي وایو او وړې سي شنې هغه پښې دي اوس به ګورو چې په دلته په دې غرو کې هغه اول درجه رواشي دي که هغه دومه درجه او درېمه درجه ما سره اوسئ او هغه دوستانو نه هم ډېره مننه کومه چې زموږ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې په خوند او مینې سره ګوري زموږ خپرونې سبسکرایبي لایکي شیر کړي خپلو دوستانو سره دوی نه ډېره مننه اوس به لاړ شو چېرته د خوشکول درې د رواشو غره ته ډېر غرونه لري ټوله کې رواشي خو دغه غره ته به جګ سمه چې لږ ماته نږدې ده چې موږ هغه نه ځو به نه سو راکولی نه سو نو ما سره اوسئ دوستانو بسم الله الرحمن الرحیم چې کوم مار کوم لړم ملم مې ونه چیچي چې وضعیت مې خراب نه کړي کمرمانه راځه کمرمانه پام کوه چې ونه لوېږي چې دلته خو ډېر خطرناکه دی موږ دا د قدرمنو دوستانو دا انډیوالان مې وایي هغه دي وایي رواشي دا دی اوس به ورسو رواشي ته دا غټه پاڼه چې ده دا رواشه ده نو اوس به وګورم چې دا غټه پاڼه هلته هلکان وایي چې دلته پام کوه چې ټک در نه کړي دوستانو کمرمانه ته دې خواته راسه ګوره دا ډېره قوي رواشه ده دوستان مې وایي انډیوالان مې وایي دا پښې ده خو پښې کې سر شي دلته به لاس کې ووایم دا به نو قدرمنو دوستانو څه رقم خلاصېږي دا د سړي پلار شکې او بېستی نه شي دا خو پاڼه ده پښې یې لاندې ده په تقریبا لاس شل په کابل کې رواشې نه اخلي کیلو په 100 روپۍ یا 80 روپۍ یا 50 روپۍ یا 40 روپۍ د دې دوره خواري ده ما څه ولیدله دا په مابین د تیږو جغل کې دا شنې کېږي او دا به غیر په کولنګو او په بیلو باندې به راویستل کېږي بل رقم لاره نه لري که نه کمرمانه نو اوس به یو لاس کې ووایم چې څنګه کېږي یا الله خیر وپرده ما سره خو سامانونه هم نشته نو د دې ویستل قدرمنو دوستانو د ما په نظر لږ سخت دي که داسې یو بل ته لاړ شمه څنګه وکړو کمرمانه دې نه به تېر سو یو بل ته به لاړ سو یو بلې رواشي ته به ورسو که هغه لږ اسان وي ته راځه نه دغلته مې به رواشي ولیدله د هغې پاڼې لږ جګې دي د ما په نظرات من دا به لږ راوتلي زه خو په لاسو ویستی نه شمه لاړ به سو دوستانو چاته رواشو ته ګوره کمرمانه دغه رواشو ګوره دا لږ راوتلې ده یعنې راوتلې ده ښکاري درته نو دغه رواشي ته به یو منډه وکړمه چې دا چې وایي والا دا رواشه قوي رواشه ده زه نه پوهېږم چې رسېدلې ده یا نه چې غاړې بندې نه شي خو واه دا دوستانو ډېره لنډه ده ته راسه کمرمانه ګوره دا نیمه ولیست رشد کړی ده او دغه یې لاندې بیخې ده که نه دا نو د شکولو نه ده که نه ظلم کېږي اوس به لاړ شو بلې رواشي ته یا الله خیر وپرده دا دی دا به وګورمه دې نه به تیږه ایسته کړمه دا هم لنډه ده دا نوې راختلي دي کمرمانه فکر دې ده دې نه به هم تېر سو راځه دوستانو په زراو د رواشو بوټي دي نو دلته د ډېرو لرو ولایتونو او ولسوالیو نه خلک راځي د مزدوري لپاره د هغو نه غرو نه رواشي شکوي بیا دوی دا رواشي وړي چیرې بازارو ته لوی بازارو ته وړي اولته په افغانۍ خرڅي یعنې اوس فعلا په کابل ښار کې دا پرونه پورې دا کیلو یو 100 روپۍ وي خو دلته هله موږ ته مفت دي چې دا تواب مګر هم شکوی نه شي ګوره قدرمنو دوستانو دا نوې راشنه سوي دي دې کې چې یې نسته ګوره دا بیخ ده دغه هغه دي خپله رواشي دي
لږ لږ راوتلي دي دا هم د شکولو نه دي ګوره دا بلې ته ګوره دا بله هم همداسې ده قدرمنو دوستانو دا بوټی ده او دا رواشه ده دوی بیا چې کوي خپله بوټي سره غرض نه کړي دې خاطره دایم دا تخم دلته پاتې سي دغه ځای وي او بیخ پرېږدي همداسې وي که نه کمرمینه دې خاطره چې ظلم ونه سي دوی به پوهېږي نو دا د دوی عایداتي منبع ده او دایم له همدغه چې نه به دوی رواش وکړي که نه دا به جان وي نور به هم جګ سو کمرمینه څنګه ته نور مه راځه کمرمینه ښه زه به لاړ شمه د دې له خاطره چې د تاسې یقین راسي زه به یوه دانه دغه لږ وشکومه دا دی خلاص مې زوبل سو دا به یوه مې اسبات پخېږي ګوره پاڼه ده دوره کې هغه یې کړی ده بیخ قدرمنو دوستانو ډېر لرې چې ته راغلی یم کوم چې ته کوم هغه ته اسکول دره خوشکول درې ته راغلی یم دغه غره ته جګ شوی یم قدرمنو دوستانو سبالعبور لاره ده دلته د تفریح کولو لپاره ډېر سخته دې له خاطره چې سیلابونه اوبه پرې راغلي دي لارې تخریب کړي دي نو دلته تقریبا 5-6 ځایه د موږ موټر ډېر په سختۍ سره چې څو واره دیوار څوک مخکې لاړ شو شاته لاړ شي چې بیا هم جګ کړی ده د دې هم هغه بیخ هغه کې روده پورې که نه رود ده که نه خوړ ده خوړه پورې د موږ موټر ورسېد هغلته مو دراو او موږ پیاده راغلي وو تقریبا 500-600 متره پیاده راغلي وو دلته پاس غره ته راجګ شوي وو نو دوستانو د موږ هېواد دغسې نادره هغه لري میوې لري نادره ترکاریګانې لري همداسې په دې غرو کې مختلفه معدنونه لرو صرف موږ ته دوره پکار ده چې خپل وطن سره مینه ولرو د خپل وطن له شګې او تیږې او له بوټو نه موږ او تاسې باید حمایت وکړو دفاع یې وکړو خپل وطن پرې نه ږدو چې څوک ورانی کې وکړي دا خیرواشي نه دي نو بیا پاسته بیا رواشي کېږي اوس یعنې بیخ کې وچې نه دي دا خو بوټی ده بیخ کې دغه د هغه یې جګېږي ډنډه یې پورته جګېږي نه اوده کېږي راځه خیر خره ده خرابي ده جوړې خیرت د مهرباني وکړه ځان دې لیدونکو ته پرېږده راووس فعلا ثواب مزی دې چېرې راوستلی ده ثواب مزی صاحب ته د خوشکول درې ته مقر ولسوالي د خوشکول درې ته وروستلی دې ته د خوشکول دره وایي دلته اکثریت خلک راځي درشوی رواش و کاروبار همدلته کېږي د دې جنه شروع د رواش دا وړې وړې پښې دي د څوړمنې په ټیم کې خلک راځي د حمل په ټیم کې بس دغه پټوي دا رواش د دې نه بیا ګټه دغه طبیعي پیداوار د چی لپاره ګټه لري فایده یې چیه ده غیر له دې نه چې دا ترشوالی لري خلک د خوشخور توب لپاره او د میلې لپاره دا به استعمالي نور خلکو ډېر نظرونه په نظرو یې موږ ته منع که معلومېږي چې دغه ورکه ګټ کوي خلک یې خوښوي تاسې خو به مخالفت نه لري چې دا خلک راځي د نور ولایتونه دلته د تاسې هغه زراعت کوي د تاسې همدا خوشخوره میوه چې دا رواش کاش کې دې ته خو تاسې مخالف نه یې نه هېڅوک یې مخالفت نه کوي موږ مخکې ورغلو تر رواش
خلکو پټ کړي وو روا شي چې مقصد یې ډېر زحمت تکلیف هم پسې ایستلی وو له هغه لوړو غرو یې راکښته کړي وو پرې منځلي صفا کړي وو موږ ته داسې 2-3 کیلو دغسې خوشې راکړو یعنې د رشد لپاره به هم دوی کار کوي که نه رشد باندې کار کوي نو موږ ته یې راکړو د ډېر زحمت ایستلی وو هېڅ بدنیتي په دې کې ونه ښودله چې مقصد هغه مو پټ کړي زحمت هم کړی تا چې ولې درکړو موږ ته لوی شرط ونه شي وړی موږ د خوراک لپاره په خپله اندازه راواخیستل یعنې دغه درې کې په ټولو غرو کې به هم دا روا شي مکمل دا غرونه ټول دې روا شو دغه دره نه ده ښکلا دا یوه خوله نه دا څو درې لري عمومي دره یې هغه مابین ده بیا له هرې درې چې یوه خوله جلا شوې ده بس په هغو خولو کې خلک ځي غرو سرو ته او چینې هم لري بس هر سړی پیام دی دغه مېلمنو ته دغه کسان چې دلته راځي چې دې خاطره چې دغه پیداوار یا دغه میوه په دغه غرو کې تخم له منځه لاړ نه شي باید دوی سره خمشکونه وکړي سره خمیموش کړي چې تر څو د آینده لپاره هغه تخم پاتې شي بیخې پاتې شي یعنې بوټی پاتې شي که نه له منځه لاړ نه شي دغه طبیعي پیداوار نه دا طبیعي شی دی دې تخم له بینه نه ځي ډېرې ښه په ځای پاتې بسیره دی کومه دانه نه لري کومه تخم نه لري تنها بوټی بوټی دا ریښه په ځای پاتې هر کال دا ریښه طبیعي دی الله په دغه توکل سره راپورته کېږي نور مش دغه نه لري ورکېدا نه لري موږ په ځوان په دا موږ نه دي سره تاسې دا خورئ دغه هغو کې دا پسرلي په موسم کې که نه دا د تاسې په رواج نستنې پسرلي په موسم کې د مېلې دپاره راځو ورته کورو ته وړو د مېلې دپاره و کوم خلک چې پټوي او رواج ځینې جوړوي هغه نو کاروبار بیا دغه دی تجارت یعنې اوس د رواج د شکولو د موسم دا نو همدغه موسم ده 2 میاشتې مخکې پټ کړي دي اوس یې موسم ده چې دوی باسي او وړي تجارت لپاره او دغه وړي چې دغه په څو ورځو کې دا برابر شي خوړلو ته دا خوړلو ته آماده دي نو دا خو موږ چې ولیده دا وړي وې پخې وې خیر خو نو یو څه غټېږي تر دې غټ چې دغه کېږي بیا د خوراک نه بیا کله کېږي لکه لرګی سختېږي بیا سختېږي څنګه دلته امنیت څنګه د شپې ورځې خلک ګرځي چکر ته بالکل کوم مشکل نشته شپه ورځ 40 ساعته خلک ګرځي چاته کوم مشکل تر اوسه نه دی پېښ شوی امنیت له لحاظه مفخر ولسوالي ډېر ښه ده یعنې دلته د حکومت ګزمې ګرځي نو ګرځي کوم مشکل چاته نه کېږي ماشاءالله کوم مشکل چاته نه کېږي نور هغه د تفریح کولو لپاره کومې هغه لري دلته منظرې لري خو دغه غرونه لري دغه غرونه لري دا دې ته خوشکول وایي نور او خانه ورته وایي ګرما ورته وایي مقصد هغه هم د تفریح ځایونه دي هغه هم تفریح ځایونه دي مقصد هغه ځان ته هر غر نوم لري یا د دې خاطر چې حکومت دغه د تفریح ځایونو ته د خلکو تګ اسانه شي دوی حکومت نه چی غواړي چې دغه لارو په برخه کې او نور اسانتیاو لپاره چې څه ګامونه پورته کړي دا د موږ په یاد سره حکومت کومه توجه دغه تفریح ځایونو ته نه دی کړی نه سړک ورته جوړ کړی نه کوم رسیدګي دې شي ورته کړی د موټرو رسیدګي ډېره سخته ده د لارو مشکلات ډېر سخت دي مشکل ده یعنې باسې پلچکونه پلونه به دلته جوړ کړي که نه نه همدغه شی چې هم نه دي د خلکو په همکاري سره کوي څوک چې مزاري دپاره راځي یا د رواشوال راځي هغه د لارې صفا کوي د حکومت کومه توجه نه ته شوې ډېره مننه له تا نه کور دې تاسو مننه خیر زه لاړ شه چې دا تصویر دې واخلم یا الله پام کوه چې ونه لوېږي یک برنامه ثبت کنیم قند یک برنامه ثبت کنیم قند درځم ولا ښه ټوټه ولا